اوس زه خاص کوم خپل ډیر ګران درون او محترم میلمه یو ستر لیکوال شاعر ادیب او نعتخوان د بېشماره نعتخوانانو او صوفیانه شاعرۍ استاد سراج الحق سراج صاحب ته عاجزانه سوال کوم چې راشي. هغوی بار بار وایي چې نه به زما دا شاګردان پوره دي، خو د صاحب مبارک حکم دا او د هغوی خواهش دا چې هغوی هم راشي او خپل حاضري ولګوي، یو څو اشعار ووایي. سراج الحق سراج صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ مبارک وسلم. محترم واتو میاشتونا سے مبارک تا پتہ دا کہ بیماری دا وجہ مفلوج الحالے دا وجہ کٹ کے پروت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یو مداح نم دے نو خامخا سخو بوینا واری دا دے وجنا ما سے یو نظم لکلے دے دا دے محفل دفار آغا شاگردان ہوئی صرف یو دو شیرونا دنات مبارک آغا زتا ستویما چی دا بعض دوستانو توت فرمایشتے ہیں داغی گمین ماتش نورو دوینا سو قابل نیما او پریس کے ہم یو سرور زما دل بر زما سرور زما دل بر زما سپین مخلری زیبا خوبانو کی افسر میں دے حضرت سرور زما دل بر زما سرور دل بر زما سپین مخلری زیبا خوبانو کی افسر میں دے زما حضرت رسول دے سپین مخد جانان زما عالم تا نظارہ عالم تا نظارہ مخد جانان زما عالم تا عالم تا نظارہ پردی کئی پا مخنوے افتاب بورسم خوبانو کی افسر میں دے حضرت رسول اللہ زمان اشنام والول ظلفی دولے لری یسینی ولے لری یسینی ولے لری یسینی عالم وطا زلیگی دیار سپنما وطوہا خوبانو کی افسر میں دے حضرت داز سراج الحق میں پخوگو اشعارو ستایا خوگو اشعارو ستایا خوگو اشعارو نو پدی فضل شاکری امنوی سان دے بیش بہار خوبانو کی افسر میں دے درود شریف شوق سر ہوئے. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم.
دا سراج الحق سراج صاحب دغه شاګردان دا چې د په وجود روغي او شپې نو کار خوند مولیدو په 84 85 کې غمجن سے بم ژوندې په منځري بابا کې زمونږ شپه د کاکا سي مبارک فرزند ارجمن دي او تر سحر پورې موږ د خوب ته نه دی پرېخې دبا ناتخانی کوله او موږ به تناسو موږ خو به تکتو ملګرو ټول بجاړو